السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو حاضرینو، ډیر زیات خوشحالي یو چې زمونږ د مجاهد ولس بچو د کمال یوه برخه تکمیل کړې ده او د بلې برخې د تکمیل په اراده باندې راوتي دي. محترمینو، د افغانستان ولس د خپل تاریخ په اوږدو کې یو ځانګړتیا دا لري چې دا خپل دین ته وفادار پاتې شوي دي. یو دینی غیرت پکې وجود لري. دویم، تر نن ورځې پورې دغه خپل وطن د آزاد ساتلی یو افغاني غیرت لري. دغه غیرت په کومو قومونو کې پیدا کیږي او د دې غیرت په نتیجه کې الله تعالی ور سره خپل وعده دا پوره کړي. د الله تعالی یو وعده دا ده چې هغه کسان چې د الله تعالی د دین په لاره کې جدوجہد کوي، کوشش کوي، الله وعده کوي چې موږ ورته د کامیابی د خوشحالۍ لارې دا وښیو. دویم وعده د الله تعالی دا ده چې که تاسو د الله تعالی د دین سره مرسته وکړئ، د الله تعالی د دین په څنګ کې ودرېږئ، د الله تعالی د دین حامیان او مددګار جوړ شئ، الله به د تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به الله تعالی مضبوط کړي. موږ که د افغانانو تاریخ ته وګورو، افغانانو سره الله تعالی دغه دوه وعدې دا پوره کړي. افغانانو د الله تعالی د دین په لاره کې جدوجہد کړی، کوشش یې کړی، خپل وطن آزاد ساتلی، په دې لاره کې قربانۍ ته تیار شوي دي. الله تعالی ورته د کامیابۍ لارې ښودلي. د الله تعالی د دین سره افغانانو مرسته کړي، الله تعالی ور سره کومک کړي او الله تعالی د دوی قدمونه مضبوط ګرځولي. نن چې کوم نظام تاسو ګورئ، دا د هغه دینی او افغاني غیرت په نتیجه کې مخې ته راغلی چې کوم دینی او افغاني غیرت افغانانو کړي او د دې غیرت په نتیجه کې په میلیونونه شهیدان ورکړل شوي دي، زخته بې مثاله قرباني ورکړل شوي. دا یو ډېر لوی امانت دی د موږ او تاسو سره او موږ او تاسو د دغه امانت ساتونکي او د دې امانت حامیان یو. د اشغال دوه مرحلې وي چې کله یو ملک اشغال شي، یو مرحله د آزادولو وي او بله مرحله د آبادولو د خودکفایي وي. موږ او تاسو ته مشرانو دا اوله مرحله تکمیل کړې ده چې هغه مرحله د آزادولو ده او د دې مرحلې لپاره زموږ او ستاسو پلارانو، ورونو، نیکونو، مشرانو بې مثاله تکلیفونه ګاللي، بې مثاله قربانۍ ورکړي. دویمه مرحله چې هغه د ملک آبادول دي او د ملک خودکفا ګرځول دي، په دې کې هم دینی غیرت ضرور دی، هم افغاني غیرت ضرور دی. د دینی غیرت تقاضا هم دا ده چې دغه ملک آباد شي، خودکفا شي او د کفارو د اثر نه راوځي، د کفارو د احتیاج نه خلاص شي. موږ په خپل خپو باندې ودرېږو
موږ د خپل ځان نه دفاع وکړی شو، موږ د خپل ولس نه دفاع وکړی شو، موږ د خپل نظام نه دفاع وکړی شو. او دا به اله کېږي چې موږ همت وکړو، موږ کمال حاصل کړو، موږ لوړې زده کړې وکړو، موږ عصري وسایل پیدا کړو، عصري وسایل باندې ځان پوه کړو. په دې سره به کېږي. که همت ونه شي، لوړو زده کړو کې کوشش ونه شي، نوي وسایل زده نه شي، هغه لاسته رانه وړل شي، موږ دغه خپل وطن نشو آبادولی، موږ خپل وطن په خپل خپو باندې نشو درولی، موږ وطن د دنیا د نورو هیوادونو د احتیاج نه نشو خلاصولی، موږ دغه وطن د مظلومیت نه نشو ایستی. همیشه به مظلوم وخت تیرو، ظلم به راسره کېږي او د ظالم جواب به نشو ویلی. که موږ او تاسو وګورو په سیمه کې، په دنیا کې، په دغه میدان کې، هغه ملک چې ډیر ضرورت لري هغه په افغانستان دی. په تعلیمي ډګر کې، په تحصیلي ډګر کې، د خودکفایي په ډګر کې، د نوو وسایلو د پیدا کولو په ډګر کې محتاج ملک، ډیر ضرورتمن ملک هغه د افغانستان دی. تاسو وګورئ زموږ او تاسو سره په گاوند کې چې کوم هیوادونه دي، موږ به د خپل ملک د هغوی سره مقایسه کړو چې هغوی څومره په کور کې دننه خودکفا دي، په ځان بسیا هیوادونه دي، او موږ څومره یو. هغوی د خپل ملک د خودکفایي لپاره، د خپل ملک نه د دفاع لپاره، د خپل ولس نه د دفاع لپاره، د خپل سرحدونو نه د دفاع لپاره څومره وسایل لري او موږ یې څومره لرو. دا نن تاسو ګورئ چې په دنیا کې د یو دریم نړیوال جنگ وخت رانږدې شوی دی او زنګونه وهل کېږي. که موږ په دغه خبره باندې فکر وکړو چې که موږ په دې موجوده شرایطو کې قرار لرو، څومره په خپل مټ کې طاقت وینو، که د یو چا سره سیالي کوو څومره سیالي کولی شو، که د یو ظالم نه دفاع کوو څومره دفاع دا کولی شو. دا د دې معنا ده چې موږ او تاسو ډېره لویه ذمه داري لرو، ډېر لوی مسؤلیت لرو. تاسو د یو غیرتي ولس بچی یاستئ، د یو غیرتي ولس یو ډېر لوی امانت در سره دی. راتلونکي کې افغانستان ستاسو دی، ستاسو ذمه داري جوړیږي چې دغه وطن آباد کړئ، خودکفا شي، د نورو ملکونو د احتیاج نه خلاص شي. حضور علیه السلام فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلی. چې یو سړی په لاس کې څه ولري بل ته ورکوي دا بهتري، د دې نه چې تا لاس نیولې د خلکو نه غواړي. موږ به تر څو پورې د نورو هیوادونو نه سوال کوو چې دا راکړه او دا راکړه او دا راکړه. که موږ خپل غیرت ته متوجه شو، خپل تاریخ ته متوجه شو، نو زمونږ د تاریخ او د غیرت تقاضا دا نه ده چې موږ نور خلکو ته لاس ونیسو. د دې غیرت تقاضا دا ده چې موږ باید نور خلکو ته څه ورکړو. لیکن نن موږ د غوښتنې په مرحله کې، د ورکړې په مرحله کې نه، د غوښتنې په مرحله کې. او د دې غوښتنې د مرحلې نه به موږ اله وځو چې تاسو همت وکړئ، په ډېر شوق باندې، په مینه باندې، په احساس باندې لوړو زده کړو ته راشئ، همت وکړئ. همیشه چې یو ځوان کمال ته رسي، په دې کې د خپل همت دا ډېر مهم دی. تاسو باندې به دغه وخت تیر شوی وي، استاد چې شاګرد له څه ورکوي، د هغې نه علاوه د شاګرد همت او خواري دا ډېره مهمه ده د یو شاګرد په کمال کې. یوازې دا نه چې ته په د استاد انتظار وباسي او استاد به تعالی څه درکوي او بس، نه خپل همت به ډېر کړي. الحمدلله اوس زمینه برابره ده، نظام وسایل برابر کړي دي ځوانانو ته، ماحول برابر کړي دي ځوانانو ته. یو وخت داسې و چې زموږ د دې ولس بچو ته ښه ماحول نه و، وسایل په لاس کې نه لرل، پریشانۍ په دې ملک کې ډېرې وي، جنګونه و، فکري ستومانۍ وي،
اوس الحمدلله هر څه ختم دي، نه جنګونه شته، نه فکري ستومانۍ شته، نه غلطه اراده شته. وړاندې ادوارو کې تاسو ته یاد شي چې دلته چې کوم نظام به حاکم هغوی سره به د ولس د بچو پر رابطه غلطه اراده وي. کوشش پیدا کول چې د ځوانانو ته داسې فکره ورکړه چې هغه د ملک په ګټه نه وي، هغه د اسلام په ګټه نه وي، هغه د آینده په ګټه نه وي، داسې فکره به ورکوله. تاسو د افغانانو تاریخ وګورئ چې کوم ځوانانو ته فکره غلطه ورکړل شوې ده، هغوی دا فکره عملي کړې ده، ته دوی په ګټه نه ده استعمال شوي. که دلته د خلقو د پرچم نظریه مخې ته راغله او انقلاب مخې ته راغی، تاسې ولیدئ چې دغه نظریه خپله خلقیانو پرچمیانو ته فایده ونه کړه، د هغوی آینده تباه دی، ختم شو، په دې ټولنه کې ختم شو. یوازې دا نه چې ولس ته نقصان ورسېده، دوی ته په خپل هم نقصان ورسېده. غربیان که دلته راغله کوم ځوانانو ته د غرب فکره ورکړه، د وطن دشمنۍ فکره ورکړه، د پردي پاللو فکره ورکړه، تاسې وګورئ هغوی ته ګټه نه ده کړې. نن چې څومره ذلیله ژوند د خلک بهر تیروي، هېڅوک یې نه تیروي. په خپل وطن کې ژوند دا د عزت ژوند وي. تاسې پوښتنه وکړئ که څوک په امریکا کې پاتې کېږي یا په نورو مترقي هېوادونو کې پاتې کېږي، ډېر ذلیله وخت تیروي. وطن کې خوشحالي وي، سکون وي، اطمینان وي، آرام وي، دغه نعمت بیا بهر نه وي. اوس الحمدلله نظام اسلامي دی، نظام افغاني دی، خپل مسؤلیت ته متوجه دی، د ولس د اولادونو د امانت خیال ساتي. ستاسو استعدادونه، ستاسو راتلونکي دا د موږ سره ډېر لوی امانت دی، دا د نظام سره ډېر لوی امانت دی. دلته په دې موجوده شرایطو کې چې کوم وسایل برابر دي، کوم ماحول برابر دی، ځوانانو ته یو اسلامي ماحول دی، دا وطن د مسلمانانو دی، خلق مسلمانان دي، بچي د مسلمانانو دي. نو پکار دا ده چې دلته اسلامي نظریه وي، همدارنګه دلته د افغاني نظریه ماحول دی، د پردی پاللو ماحول نه دی چې موږ ځوانانو ته دا نظریه ورکو چې دا به نورو هیوادونو ته وفادار وي. خرچه او مصرف دا به د افغانانو په کېږي او کار به د نورو خلکو دپاره کوي، د نورو د ګټو دپاره به زموږ ځوانان استعمالیږي. دغسې ماحول اوس نه دی الحمدلله. نو ستاسو نه ډېر امید دی، ولس تاسو ته په انتظار دی، نظام تاسو ته په امید دی. راتلونکي تاسو انتخابولی شئ د خپل ولس چې راتلونکي افغانستان به څنګه وي. بیا به خلکو ته سوالونه کوو او که نه خود کفا به یو، نورو خلکو له به څه ورکو. دا زموږ او ستاسو د همت پورې تړلې خبره ده. د کانکور چې کوم د امتحان پروسه ده، الحمدلله په دې باندې ډېره زیاته خواري شوې ده. تیر کال یې کانکور نتیجه به هم تاسې اورېدلې وي، لیدلې وي. تیر کال کانکور هم ډېر په یو مطمئنه طریقه باندې واغشتل شو، د چا حق پکې نه دی ضایع شوی، ډېر سهولتونه پکې. او سږکال هم د تیر کال په نسبت باندې ډېره خواري شوې ده چې تاسې ته سهولتونه وي او تاسو یو ښه نتیجه واخلئ. موږ په دې باندې خوشحالیږو چې ټول جذب شي پوهنتونونه، یو بهر پاتې نشي. یو چا په ناکامولو باندې نه خوشحالیږو. یو چا ناکامول یوازې هغه ته تاوان نه دی، بلکې دا وطن ته هم ډېر لوی تاوان دی چې یو ځوان وروسته کېږي، کم نه کم یو کال وروسته کېږي چې دی بیا آینده کانکور ته آمادګي نیسي. نو موږ د ټولو ځوانانو په کامیابی باندې خوشحالیږو، د یو ځوان په ناکامۍ باندې هم نه خوشحالیږو. کوشش هم دا کړی دی چې ټول ځوانان الله تعالی کامیاب او همدغه ځوانان ټول راشي پوهنتونونو ته او په ښه همت او په ښه شوق باندې زده کړې وکړي او همدغه ځوانان د وران افغانستان، د محتاج افغانستان آباد کو د احتیاج نه وباسي.
هغه کې موږ ډېر سہولتونه برابر کړی دي بیا هم کوم مثلا یو جزئی مشکل وي یو شکایت وي نو هغه ته موږ تیار یو او دا به تاسو ته ثابت وي په دغه دورانیه کې د امتحاناتو چې کوم امتحانات اخیستې شي د ادارې لخوا نو په هغې کې د انسان څه دخل نه وي د سیستمونو په توسط باندې نتیجې مخې ته راځي موږ بار بار دا خبره راښکاره کړې ده ولس ته اطمینان ورکړی ځوانانو ته اطمینان ورکړی چې دلته نه د سفارش خبره معتبر ده او نه بله بلکې نتیجه چې مخې ته راځي فیصله د کامیابۍ د ناکامۍ چې کېږي دا به ستاسو په استعداد باندې کېږي که تاسو همت وکړو پوښتنې ښې جواب شوې نو انشاءالله په نتیجه کې به مشکل نه وي او که بیا هم یو چاته قناعت په نه و موږ د هغې لپاره ترتیب لرو هغه راتلی شي خپل اطمینان دا حاصلولی شي نو موږ تاسو ته مبارکي وایو چې یو مرحله تاسو پوره کړې ده او بیا هم درته دویمه مبارکي وایو چې په دویمه مرحله کې تاسو اراده ده چې لوړې زده کړې وکړئ دا یو ډېر امید بخونکې مرحله ده چې زموږ وطن به انشاءالله تعالی د همدغې لارې ابادیږي که موږ دنیا وګورو دنیا چې څومره اباده شوې ده یا د نورو سره سیالي کوي دا د علم او د تحصیل په توسط باندې اباده شوې تر څو چې په یو ملک علمي او تحصیلي ډګرونه مضبوط نه هغه ملک نشي ابادېدی که موږ د دنیا د هیوادونو نه یا د ګاونډیو د هیوادونو نه ګاونډي هیوادونه شاته پاتې یو د هغې وجه دا ده چې زموږ تعلیمي او تحصیلي ډګر دومره مضبوط او چابک نه دی لکه څومره چې د نورو هیوادونو دی اوس الحمدلله دغه کوشش روان دی لکه څرنګه چې وړاندې استاد هم وویل چې په نصابونو باندې تجدید نظر شوی دی خواري روانه د نظام متوجه دی چې موږ څنګه وکولی شو چې زموږ ځوان د دنیا د ځوانانو سره همسیال وګرځي د هغې نه کم نه وي نصاب هم د هغې نه کم نه وي وسایل هم د هغې نه کم نه وي به هر تقدیر دلته یو ښه اراده او ښه نیت وجود لري نور خو په دې ملک باندې مشکلات تیر شوي دي دا د موږ تاسو نه ډېر کار غواړي شپه ورځ کار غواړي همت غواړي حوصله غواړي وخت غواړي نور الحمدلله زموږ د افغانستان ځوانان همتناک دي صرف دوه شیان غواړي یو ښه ماحول غواړي یو وسایل غواړي چې ښه ماحول ورته برابر شي او وسایل ورته په لاس باندې ورکړل شي نو دا یو حقیقت دی مبالغه نه ده چې زموږ د افغانستان ځوانان د ټولې دنیا د ځوانانو نه همتناک دي د ښه استعداد خاوندان دي اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دغه ځوانانو زموږ همت او خواري وکړه او د نورو ځوانانو سره دغه ملک آباد کړو د نورو ملکونو سره همسیال وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین